بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورځنی حدیث سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. امام علی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بالایثار یستسرق الاحرار. ایثار د ځان نه تیرېدو ته وایي. از خود گذشتگی د ځان نه تیرېدل. یستسرق یعنی بندگی ترابلی، ستا اطاعت ترابلی. احرار یعنی آزاد خلق. یعنی کته چره د چا د پاره لزان نه تیر شي نو هغه یو قسم ستا بندر جوړیږي، یو قسم ستا مطیع جوړیږي. ځکه چې د انسان خوی او خصلت دا دی چې هغه سره ته نیکی وکړي نه هغه هم غواړي چې تا ته د نیکی بدله په نیکی سره درکړي، او هغه هم غواړي چې د دې نیکی بدل کې تا سره نیکی وکړي. نه ایثار او لزان نه تیرېدل یو داسې صفت دی چې هغه نور بندگان، آزاد بندگان ستا بنده جوړي، ستا غلامان جوړي. ډېر مننه.